د کورنۍ چارو وزارت اداري معین پاسوال امین الله کریم په مشرۍ د ملي امنیت عمومي ریاست، ملي دفاع وزارت او سیمه‌ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې څخه ګډ راغلي پلاوي د مرغومي په 13مه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ننګرهار والي سره ولیدل. د دې لیدنې پر مهال سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل سربیره، امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمي او یو شمېر نور مسؤلینو هم شتون درلود. سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل پلاوي سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه هر اړخیز معلومات شریک کړل او زیاته کړه خوږیاڼو ولسوالۍ په بشپړه توګه د مخالفو وسلوالو شتون څخه پاکه شوې او د سیمې اوسیدونکو د خپلو سیمو ساتنې په برخه کې هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. نوموړي زیاته کړه د تیر کال په پرتله په یو شمېر نورو ولسوالیو کې امنیتي ساحه پراخه شوې، خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي او په ارامه او سوله ییزه فضا کې خپلې ورځنۍ چارې مخې ته وړي. ننګرهار والي همداراز وویل د دې ولایت ټول ولسونه د مخالفو وسلوالو په ځپلو او امنیت په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره همکار دي چې پر مټې په یو شمېر ولسوالیو کې د رغونې بېلابېلې پروژې تر کار لاندې دي. د کورنۍ چارو وزارت اداري معین او د یاد پلاوي مشر پاسوال امین الله کریم وویل دې ولایت ته د سفر موخه په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د پاڅون کوونکو د اکمال او تجهیز او په ټوله کې د امنیتي وضعیت ارزول دي. د زیاته کړه د امنیتي وضعیت په اړه په بشپړ چمتو کړي راپور په مرکز کې د مسؤلینو او مشرانو سره د وروستیو اجراتو په موخه شریک کړي.